ملاکنډ ظلم کوټ علاقه کې موجود یتیم خانه کې 1.5 سل ماشومان لا د اختر خوشحالي یعنی کپڑے پیزارونه نقد روپۍ او د لوبو کیلونی ورکړل شوې دي. په دې اړه تفصیل ګورو د سید زمان سبا په دې رپورټ کې. ویل کېږي چې اختر د خوشحالۍ نوم دی او دا خوشحالۍ د ماشومان وي ځکه خلک په دې ښکلي موقع د خپل بچو د خوشحالۍ ډېر خیال ساتي. خو څوک چې د مور او پلار اسره نه لري نو هغه ماشومان به څرنګه په دې خوشحالو کې ګډون وکړي. ولې د ملاکنډ په ظلم کوټ علاقه کې موجود یتیمخانه کې 1.5 سل ماشومانو له د اختر خوشحالۍ ورکولو په غرض د یو دستوري تابع شوې وه چې پکې د سیمې سماجي شخصیاتو امجد علي شاه، کرنل ریټایر ابرار سبزي، د یتیمخانې خادم افتخار پاروپي او د سیمې عالمانو دې ګلالۍ ماشومانو ته د اختر تحفې ورکړې، کومې چې په 2 جوړو کپړو، پیزارونو، نقد روپو او د لوبو په سامانونو مشتمل وي، په کوم چې د ماشومانو خوشحالۍ د لیدو وړ وي. زما مور او پلار دواړه وفات شوي وو او زموږ د دې اسرې څوک نه ول چې موږ اختر را روان او موږ له د هغې لپاره کپړې اخیستې، خو لیکن موږ له چې دی فاروق صاحب د اختر لپاره 2 کپړو جوړې کپړې واخیستې او د هغې سره یې راله ګران بوټان واخیستل. موږ اوس ډېر زیات خوشحاله یو. هلکانو ته او جنکو ته چې دا دواړه یتیمانان دي دوی ته موږ جنکو دپاره 3 جوړې جامې د اختر دپاره، د هلکانو دپاره هم 2 جوړې جامې ورکړئ، ورسره پیزارونه هم چې کوم د هغوی بوټان وغیره هغه هم ورسره ورکړل. دا کار ډېر زیات معتبر ګڼم چې د اختر د خوشحالو په سلسله کې ماشومانو ته یتیمانو ماشومانو ته د جامو د پیزارو د هغوی د خوراک بندوبست کوي. دا ګڼم چې زمونږ په معاشره کې زمونږ دا فرض جوړیږي چې دغه شانته د بېوسو خلکو، د بېوزلو خلکو، د یتیمانو یسیرانو ماشومانو د اختر خوشحالۍ مونږ یو بد وکړو. دستوري ته ویناوال وویل چې د یتیمانانو او د بې اسره ماشومانو د تعلیم او تربیت خیال ساتل یو عظیم عمل دی او بیا دې ماشومانو له د خوشحالۍ سلمحې ورکول د جنت زیری دی. باید چې معاشره یتیمان ماشومان خپل بچیان وګڼي، کوم چې زموږ مذهبي او اخلاقي فرض دی. سید زمان سبا هم پښتون نیوز، بټخیله، ملاکنډ.